غوښتنه نه ده هغه ته ووایه چې زما د ماشوم څخه قلم وانخلي د یوې خور څخه ورور وانخلي او د یوې مور څخه د هغې زوی او د هغې سرفوړنې وانخلي ته ووایه چې د هېواد نور پرېږده غمونه یې ډېره وګالله او بس یوه تورې ته اړتیا لري چې هغه سوله ده سپرلیه بس ته موږ ته سوله راکړه موږ به تا په مینه ولمانځو ستا په راتګ سره به ستا قدمونه ښکل کړو سپرلیه چې زما د ماشومانو په لاسونو کې قلم پاته سي چې زما هیواد جوړ سي او زما بیرغ رپاند سي نو بیا زه همت تا ته دا وعده در کوم بل ځل چې ته راسې نو زه به دا ګیلې نه درته کوم د نوي ژوند پیغام به در کوم د نیکمرغۍ پیغام به در کوم او ستا راتګ به هر ځل ماته د سولې نوی پیغام وي ته دا ځل سوله راکړه موږ به تا ته مینه درکړو ډېره زیاته مننه د داسې یو سپېڅلي احساس لپاره زموږ سره معمولا معلومه خبره ده چې هغه الفاظ به کم وي چې د دې څخه او ستاسو څخه ورباندې مننه وکړو خو بیا هم ډېره زیاته مننه د دې خواږه او ډېر درانه احساس د تمثیلونکي نظم هغه ولي همت صاحب څخه کور یې ودان چې څو شېبې تاسو خواږه برخوال خوښ وساتلاست او وطني احساس انځور یې درته څرګند کړ نننۍ غونډې درنو